کستاسو د موبایل سټوریج په بار باندې او ډیر زر فول کیږي وطنوالو نو دا ویډیو ګوري په دې کې درته داسې یو دوه سیټینګ خیم چې دا غي سره بستاسو د موبایل سټوریج ډیر زیات خالی شي. ډیر وطنوال کیس چې کله د موبایل سټوریج فول شي نو لاړ شي خپل ګیلری ته او دا غي نه فوټوز ویډیوز ډیلیټ کی یاره چې زما په موبایل کې سټوریج خالی شي. وطنوالو دغه طریقه هم ټیک تا کستاسو په ګیلری کې داسې ویډیوز فوټوز چې تاسو ته نور ضرورت نه نو تاسو هغه ډیلیټ کولای شي. خو دین علاوه داسې دوه زینه نور دي یو په واتس اپ کې دی یو په ګوګل پلی سٹور کې دی چې دا غي کې هم داسې اپس وي داسې فوټوز ډاکومېنټس ویډیوز وي چې هغه تاسو موبایل کې ډیر ځای نیولای وي. نو راځي دا طریقه درته خیم د دې په مدد سره هم تاسو خپل په موبایل کې ډیر ځای خالی کولای شي. تاسو د موبایل کم سټوریج چې دی نو هغه سره ډیر خالی شي. راځي چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو ک ویډیو مو خوښ شي ویډیو د سره لایک کړئ پیج در سره فالو کړئ دین علاوه تنوالو زما د ټیک ټاک دا نوې کم اکاونټ چې دی دا د سره هم فالو کړئ. که څوک ما سره رابطه کول غواړي زما انستګرام ته راشي زه درته په خپل باندې میسج کوم. راځي چې دا مکمل طریقه د موبایل په سکرین باندې زده کو. ها وطنوالو د دې لپاره به تاسو خپل پلی سٹور کولاو کړئ بیا خپل په دې لوګو باندې کلیک کړئ دینه پس په لګ لاندې سکرول کړئ مینیج اپس اینڈ ډیوایس باندې کلیک کړئ دینه پس په مینیج باندې کلیک کړئ په مینیج چې کلیک کړئ بیا به په دې دیس ډیوایس باندې کلیک واخلئ په دې چې کلیک کړئ لاندې ناٹ انسټال په دې به کلیک کړئ په دې چې کلیک کړئ نو دا تاسو ګورئ ټیک شو دا اپ چې دی دا د سره انسټال نه دی خو د په موبایل کې بیا هم پراته دي او د سټوریج نیولې دی. ټیک شو دا د انسټال کړي نه دي دا دومره اپس دي ګورئ د میموري به څومره نیولې. ټیک پدې کې چې دا کم اپس دي کم چې تاسو نه غواړئ نو هغه به داسې سلیکټ کړئ ټیک ته د دې ځای نه بیا ډیلیټ کړئ. ګوره دا فالتو گیمز دي پدې کې دا فالتو کم اپس دي ګوره دا د یوز کړئ نه او بیا هم په موبایل کې پراته دي بیا په دې ډیلیټ باندې کلیک کړئ نو دا ریموو سلیکټډ اپ دا به ریموو کوي. ټیک ته اوس د په دې ډیر زیات دي خو ما تاسو طریقه خو تاسو دغه طریقه ده دینه به بیا وځي خپل واتس اپ په کولاو کوي واتس اپ چې کولاو کوي په دې 3 ډاټس په کلیک کوي سیټینګ باندې په کلیک کوي لاندې براشي سټوریج اینڈ ډاټا ته په دې چې کلیک کوي بیا به مینیج سټوریج باندې کلیک کوي نو دلته کې تاسو کته شي دا هیوی فایلز د سره پراته دي دا پی ډی اف ټیک شو نو د دې ځای نه مدا تاسو ډیلیټ کړئ کم چې تاسو د استعمال نه ګوره په دې باندې کلیک کړئ نو دا تاسو ته شو کیږي دا سلیکټ آل بکې که تاسو وایي چې نه زه تاسو پاتې کول غواړم هغه ته بیا تاسو داسې ان سلیکټ هم کول دینه پس په بیا تاسو دا فایل ډیلیټ کړئ نو د دې سره دا وګورئ د څومره ځای نیولې د فایل سټیک ته. ټیک شو وطنوالو دغه سمپل طریقې و کم اپس یا ډاټا چې تاسو په کار نه نو د دې ځینې تاسو په ایزی باندې ډیلیټ کولای شئ. ډیره مننه د خپل ځان خیال ساتئ د الله پامان.